و الله ته تر ټولو زیاته محبوبه کلمه کومه ده او که چیرې ته دا کلمه یو وارې ووایې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الله به د یو وارې ویلو په بدل کې تا ته 1,40,000 نیکۍ در نصیب کړي. څومره خوش قسمته امت یو چې یوازې سړی یو کلمه ووایي 1,40,000 نیکۍ الله ورله ورکوي. دا زه نه وایم، دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. او بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي که چیرې یو کس 100 وارې دغه کلمه ووایي وای د ټولې ګناوې به الله ور معاف کی که څه هم هغه د سمندر د زګ برابرې وي، ټولې صغیره ګناوې به الله ورته معاف کی. هغه کلمه کومه یوه ده؟ یو خو دا خبره واوري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله دې د هغه سړي مخ تر و تازه کی، الله دې شاد کی هغه کس چې څوک زما حدیث واوري لکه څنګه چې اوریدلی وي د هغه رقمې مخته شیر کی، مخته واستوي بل چاته، الله دې هغه کس تر و تازه کی. نو دا دعا کې هم شامل اوسئ او دغه پیغام مخته هم در سره شیر کړئ. هغه دعا هغه کلمه دا ده سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ډیر اسانه ده، ضرور یې مخته شیر کړئ.